ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. او خپل مولونه په خپل منځ کې په ناحقه سره مه خورئ او حاکمانو ته یې د دې دپاره مه ورکوئ چې د خلکو د مولونو نه څه حصه په ظلم سره وخورئ، حال دا چې تاسې پوهېږئ چې دا ظلم دی. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. دوی د تونه د نوې میاشتې په باره کې پوښتنه کوي، ته ورته ووایه دا میاشتې د خلکې او د حج دپاره ټاکلي وختونه دي او دا نیکي نه ده چې کورونو ته د هغې د شوګانو نه راشئ، او لیکن نیکي د هغه چا ده چې متقي شي، تقواداره شي او تاسې کورونو ته د هغه د دروازې نه راځئ او د الله تعالی نه وویرېږئ د دې دپاره چې کامیاب شئ.